بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د کمپیوټر ټکنالوژي چینل څخه تاسو په درنه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټکنالوژي چینل محترم لیدونکو، د لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټکنالوژي چینل ته راغلی یاست، همدا اوس تاسو د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب په سره بټن باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د زنګ یا بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته زر او پر وخت در ورسیږي. راځو نن ورځ په درس باندې پیل کوو. د نن ورځې درس موږ د پرسنلایز په آپشنو کې موجود دی چې هغه مونږه په تیر شوي درس کې مونږه د ډیسکټاپ په بیک ګراوند باندې خبرې کړې وې. اوس به دغه د ډیسکټاپ په وینډو په دغه کلر باندې مونږ خبرې کوو. مثلا دغه تاسبار ته مونږ څه رقم ته کلر ورکوم، دا رقم ته دغه بیک ګراوند ته مونږ باید څه رقم ته کلر ورکو، همدا رقم ته دغه سټارټ مینو ته په دې باره کې زمونږ خبرې دي. نو را پسې دغه وینډوز کلر باندې به کلیک وکړئ. دا زمونږ د خپلې خوښې د خپل شوق مطابق مونږ کولی شو هغې ته دغه رنګونه ورته انتخاب کړو. مثلا زه غواړم چې دې ته دغه رنګ ورکړم او دغه رنګ د څنګه کېږي، د دې ځای نه د کلر انټنسټي تاسو هم ډیرولی او کمولی شئ. مثلا دې په دغه اندازه باندې راشي. دا وګوره دا داسې تیز غوندې شو. که سټارټ مینو ته دلته راشي د دې دغه کلر هم څنګه شو، داسې تیز شو. غواړو چې دغه رنګ هم نه دی خوښ، دا یو ته انتخابول غواړئ نو داسې دا مو ته تاسو انتخابولی شئ. د دې ځای نه دا کلر څنګه کولی شئ، تیزولی شئ. نو دغه ټاسک بار هم زموږ رنګ بدل شو. همدا رقم ته که سټارټ مینو ته راشو د سټارټ مینو رنګ هم څنګه شو، بدل شو. که دغه سور رنګ ته تاسو تبدیلول غواړئ نو راشئ دغه ورته انتخاب کړئ، په دې باندې کلیک وکړئ او داسې څنګه کړئ، تیزې کړئ ورته. نو دلته وګوره ټاسک بار رنګ زموږ څنګه شو، داسې نارنجي غوندې شو. همدا رقم ته سټارټ مینو ته وګورو د دې رنګ هم ډېر ښایسته جوړ شو. که دغه رنګونو کې نه خوښېږي دغه رنګ ورته انتخاب کړئ. صحیح شو. نو دغه ورته تاسو انتخاب کړئ. ټاسک بار ته وګورئ، سټارټ مینو ته وګورئ، رنګونه څنګه شو، تبدیله شو. نو دا کسټم رنګ مثلا په خپله خوښه ورته رنګ جوړول دي. که دغه رنګونه هم نه خوښېږي، نور رنګونه ورته میکس رنګونه ورته تاسو جوړول غواړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ. نو داسې ورته دا رنګونه تاسو تیزولی او کمولی شئ. دلته ورته په خپل شوق او ذوق سره مطابق د هغې رنګ جوړ کړئ. داسې څه شو، دا رقم ته مثلا په دې شکل کې جوړو. هر یو کې چې تاسو جوړوئ داسې رنګ ورته جوړ کړئ، داسې ښه تیز کړئ. او دې ځینې هم تیز کړئ چې بس ټول رنګ شي که نه. دې ته بعضې خلک ډېر خوشحالېږي ځکه د کمپیوټر سره بعضې دوستان ډېره مینه لري، غواړي چې کمپیوټر یې څومره ښکلی نو هغه هم همغه اندازه باندې خوشحاله وي. نو دغه رقم ورته تاسو دغه رنګ هم ورته جوړولی شئ. که د دې نه اډوانس نور سیټینګ تاسو کول غواړئ نو را به شئ دلته به راشئ. په دې برخه کې هم تاسو دغه کمپیوټر ته مختلف رنګونه تاسو ورته ورکوئ. مثلا دغه رنګ ورته داسې انتخاب کړئ او دلته ډیسکټاپ ته راشئ، په اکټیو ټایټل دا رقم ته یو ټایټل ورته انتخاب کړئ، سایزونه ورته انتخاب کړئ. په دې طریقې سره څه شو، دغه رقم ته نور رنګونه چې دا ستاسو د شوق مطابق هغه تاسو ورته انتخابولی شئ. څه شو، دغه ته وایي کسټم رنګونه او دغه اډوانس شو. نو دغه د وینډوز د کلر مطابق درس زموږ. ورپسې درس چې بیا زموږ دی هغه دلته بیا ساوند دی. دا به مې څه ووایو دومره مهم درس نه دی باید، خو دلته مخې ته موږ ته راغلی دی باید وویل شو په ساوند کې موږ څه کولی شو. داسې لږ څه د ماشومانو غوندې درس دی خو باید موږ مخې ته راغی باید وویل شي. نو موږ چې مثلا یو پروګرام بندوو د کړنګ کړنګ والا مثلا کان دا ډېر خوښوي. صحیح شو. نو تاسو به څه ورته انتخاب کړئ، دلته کله چې یو پروګرام بندېږي نو هغه دې موږ ته یو اواز وکړي. نو دلته هر پروګرام چې تاسو بندوئ دلته به کلوز پروګرام ورته انتخاب کړئ او دلته به را به شئ مثلا هر یو شکل چې دغه کې او دلته به ورته اواز انتخاب کړئ. تاسو مثلا اول دلته دغه اواز ټیسټ کړئ تاسو چې دا اواز دې نه خوښېږي یو بل ورته انتخاب کړئ. د شغم لږ قرار دی، خمس اواز دغه اواز ستا خوښ شو. چاره پیره د زړه دانګ وایي چې زما کمپیوټر خو چارج ختم کو، دغه اواز ورته تاسو انتخاب کړئ. اپلای کړئ. اوس چې تاسو هر پروګرام بندوئ دا به یو چغه غوندې کوي.
ګوره هر په وګوره یو اواز یې وکړو په همدې طریقه سره که تاسو دلته راځم دغه کمپیوټر زه دلته ګولاوم او چې بیرته بندوم دا به څنګه کوي اواز به کوي څه شو په همدې طریقه سره دغه به مختلف اوازونه کوي که تاسو یو بل اپشن ته یو اواز انتخابول غواړئ مینیمایز ته مثلا یو اواز تاسو غواړئ کله چې مینیمایز کېږي څنګه اواز دې وکړي په دې ځای کې ورته یو بل تاسو انتخاب کړئ دلته دلته شو او دلته ورته یو اواز انتخاب کړئ ټیسټ یې کوئ او اپلای کړئ اوس چې هره مینو تاسو مینیمایز کوئ هغه به تاسو ته به اواز کوي مثلا زه راځم غلط دغه مې اوپن کړو دا لږ لوډ لرونکی دی څه شو دا زه اوس مینیمایز کوم څه شو د هر یو خپل دا رقم ته اواز ورکوي موږ ته څه شو ښه دا میکزیمایز دی مینیمایز جدا دی څه شو ښه نو په دې طریقه سره تاسو ته دغه اوازونه ورته تاسو انتخابولی شئ په دې کې مختلف قسمونه اوازونه دي مثلا دغه ورته تاسو انتخاب کړئ ټیسټ یې کوئ نو دغه مختلف قسمونه اوازونه دي نو دغه اوس موږ د ساوند او د وینډوز د کسټم کلر برخه چې دغه مو وویله که په دې باره کې بیا تاسو ته پوښتنې وي دغه پوښتنې او نظریات سره په کمنټ کې شیر کړئ راتلونکي درس به زموږ د سکرین سیور په باره کې هغه به م انشاءالله تاسو ته زه په صحیح ډول سره تشریح کړم که د دې درس مطابق چا سره پوښتنه نظریات یې هغه سره په کمنټ کې شریک کړئ هغه به مطابق به زه انشاءالله تاسو ته پوره جواب اطمیناني جواب انشاءالله درکوم نو اوس به یو څو ثانیې وروسته د کمپیوټر په سکرین تاسو ته زموږ نورې ویډیوګانې ښکاره کېږي هر یوه مو چې خوښه شوله په هغې باندې کلیک وکړئ او د هغې څخه هم خپل معلومات حاصل کړئ نو محترمو دوستانو تر بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې پر پاک الله سپارم د الله په امان